دوه دقیقې خبر ته ښه راغلاست. مولوي عبدالسلام حنفي د سوداګرو او صنعتکارانو د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د فاریاب ولایت له صنعتکارانو او سوداګرو سره په یوه ناسته کې ډاډ ورکړ چې اسلامي امارت د هیواد د صنعتکارانو او سوداګرو بشپړ ملاتړ کوي او ترڅنګ یې ولاړ دي. نورستان کې به نور پر ښځو شاقه او درانه کارونه نه کیږي. د نورستان ولایت مقام خبر ورکړی چې د اسلامي امارت مشرتابه د 18مې ګڼې فرمان د پلي کېدو پر بنسټ د ناوړه دودونو او منکراتو د مخنیوي په لړ کې په نورستان کې پر ښځو د شاقه او درنو کارونو ترسره کول بند شوي دي. نړیوالې ټولنې له سیاسي مسایلو پرته د فرهنګي میراثونو ساتنه کې همکاري وکړي. د اطلاعات او کلتور وزارت په کابل کې د لوړپوړو چارواکو په شتون کې د هیواد د فرهنګي میراثونو د ساتنې په موخه علمي تحقیقي سیمینار ترسره کړی دی. د امید رادیو خبریال په دې سیمینار کې د یاد وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوي عتیق الله عزیزي په حواله ویلي چې فرهنګي آثار یوازې د یو ملت او یا یو هیواد پورې محدود نه دي، بلکې د سیمې ګډ هویت او شریک تاریخ جوړوي. امریکا کې سخت واوره او سړې هوا 40 کسان وژلي. د امریکا USA ټوډے نیوز خبر ورکړی چې د امریکا په متحده ایالتونو کې وروستیو واوره او سړې هوا 40 کسان وژلي او په بیلابیلو ایالتونو کې د واورې طوفان له امله میلیونونه کسان اغیزمن شوي دي. او پر خارکیف روسیې تازه بریدونه 80% ښار له برېښنا بې برخې شوی. د اوکراین چارواکو خبر ورکړی چې د دې هیواد په خارکیف ښار کې د روسیې د تازه ډرون او توغندیزو بریدونو له امله استوګنیزې ودانۍ او ښوونیز مرکزونه په نښه شوي او د ښار د برېښنا سیستم سخت زیانمن شوی دی. دا و 2 دقیقې خبر، تر بیا د الله په امان.